یو ټکی ډیر مهم د طالبانو ورونو، علما باید په دې ډیر تمرکز ونه کړي چې عصري علوم طالبانو نن عصر کې فرض دي، خو د عصري علومو دپاره چې دا ته په انسانانو باندې وایې فرض ده. دا مشوره ډیره ښه مشوره ده، خو دا مشوره ګوره د تا فکر وي چې صیاغت یې ونه کې، له سر نه روح د اسلام پکې وانه چې دا ټولنې ته ډیر څوک ده ضرر ده. تاسو طالبانو نه پوهېږم چې تاسو په خبر پوهېږئ که نه پوهېږئ. موږ زه تاسې نه اوس یو پوښتنه کوم، نن عصر کې علوم عصري ضرور دي که نه؟ یعنې په دې خو پوه سوي چې دا د امت دپاره یو لوی ضرورت ده. چې د امت دپاره یو لوی ضرورت ده، نو که دا ته ټولنې ته وړاندې کې چې پیوې وایه، نو خو ټولنې کې یو لوی مشکل پیدا کوي. علم هم ورزده کوي، الحاد ته هم بیایي، نو ته به څه کوې؟ حل وحید شی ده، نو خو روح راچول لږ وخت غواړي که ډېر. نو موږ به انتظار باسو؟ نه، خو بیا خو به م انتظار کوو چې هغه انسانان تر څو روزو. کاشکې مو دا کار څه وخت کړی وای، 20 کاله مو که مخکې کړی وای، افسوس درغی که ده رانغی. دا 20 کاله چې دا نقصان کړی بیا چا کړی؟ ما کړی که نه؟ ما ته کله کله بعضې خلک وی ته په ملیانو لګېږي. درد د طالبانو را ولې علماو په هغه وخت کې دې مسلې ته توجه نه کوله؟ کله وحاشه زه طالبانو ټولو علماو ته احترام لرم. ما ته ووایي که نه طالبانو، زه به اوس تاسو ته یوه خبره وکړم، د مثال به درته یم، بیا بېرته دې خبرې ته راځم. طالبانو ورونو وایي په شرقي نړۍ کې یو مشهور مثال ده. یو ورځ یوه شادي وه، شادي خو پېژنئ، بیزو قرد، یو دا و یو مایه و طالبانو، دوی دواړه یو ځای کې. کله به چې سیلاب راغی نو دا شادي خو ډېره ښه لامبوزده وه، ستی به په یو ونې پورې ځان سریښ کړ، ستی به مغلته پکې وه. یو ورځ وایي ډېر غټ سیلاب راغی، فکر ته سیلاب راغی، خطرناکه سیلاب راغی. نو دا شادو چې ده چې خو دې ځان یو ونې پورې سریښ کړ پاسه ملته، نو کته یې مایي بېچارګي ته کتل چې مایې په دې دریاب کې په دې اوبو کې غوټې وهي او راوهي، نو زړه یې پرې وخوږېده. زړه یې چې پرې وخوږېده چې وایي دا بېچارګی خو لکه چې ونې پسې ځان نسي نښلولی که نه؟ د ده فکر خو صحیح. ستی مایي ته ور ټوپ کړو طالبانو، مایه یې راواخیسته، لرې یې راوړ چې اوبو کې وانه چوب که نه، لرې یې راوړ په ریګ کې یې واچاو، هلته ریګ کې شټانکې وهلې 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 مړ سو. د شادي په فکر باندې خو د شفقت ورسره وکړو، اما د مایي دپاره دا څوک سو، خو ویلې چې دا لامبو اوبه یې مړ نه کي که نه. او ده څه ویلې؟ د مایي دپاره خو خطر سو. موږ اوس طالبانو په همداسې یو حالت کې یو. که ټولنې ته ګورو چې علم علوم عصریه نه وي ورسره، دا د هغه مرغه حیثیت لري چې یو وزر لري. دا امت دا مرغه مړ کېږي. ګورئ دا مرغه هر څوک بیا په سر سر وهي، تښتېدی نسي، ښکار نسي کولی، خوراک نسي کولی د ځان دپاره چې چی راوړي، بل څوک به تر څه وخته پورې خوراک ورکړي، مړ کېږي. نو انسانان به اوس د ټولنې ته چې ګورو، که تربیت کوو په علوم عصریو باندې، روح د کفر ده. که نه تربیت کوو مشکل سره مخ یو. حل وحید شی ده، باید موږ هم دغه علوم راواخلو، د علوم عصري روح د چا پکې واچو. خو دا خو ډېره زمانه غواړي که خیر د ودې غواړي. دلته موږ په زړه کې یو افسوس کوو چې کاشکې دا کار له چا نه سوی وای، له اول نه. که له اول نه کار سوی وای طالبانو، ټولنه به څوک په ځکي هم په علوم عصریو سنباله وه، هم به څوک ورسره و، روح به د اسلامي ده. ښه اوس موږ څه وایو چې کاشکې داسې څه وای، خو اوس خو به کار کوو که به یې نه کوو؟ خو دا کار خو بیا هم څومره وخت غواړي، نو یو 20 کاله 15 کاله خو غواړي که نه؟ نو دا 20 کاله خو کاشکې مو دا 20 کاله مخکې کړ. نن به موږ داسې حالت سره نه وو مخ، نن به موږ دومره مشکلاتو کې نه وو، نن به اسلامي امت دومره ضعیف نه وو. تاسو طالبانو ورونو، زه بیا تاسو ته وروسته یو بحث کوم. افغانستان په ټوله دنیا کې د معادنو لویې ذخیرې لري، خو ته ورسه د مسو معدن ته راویستی سي، پلار دې هم نسي راویستلی، پرېږې نه پې باندې ماشین نسي جوړولی. چین ته وزارۍ کوې چې خیر د زر کوه کار پې شروع که، خیر د که نه زر کوه شروع که. بیا کفر ته زارۍ کول څنګه دي؟ څنګه میبزي باندې اخته یې، هغه درته کفر، هغه درته اسلام ښکارېږي. اوس چې کفر ته نارې وایي، خیر د زر کوه شروع یې که نه، خیر د زر دی، نو تا به زده کړې وه که نه؟ دا تا به په دې کې مهارت کړی و که نه؟
نن چې تا د معدن د میسو د معدن د لوګر راویستلی وای او د پیسې به ټولې دي تاوي اوس د نیمایي ګټه د هغوی د نیمه هم راباسي نه زاري خیر د زر کوه که نه خیر د زر د خیر د کوپر ته ولې زاري کوې چې تا خپل انسانان درلودلی او خپله دې راویستلی وای اوس به زه د دې وړتیاوې درکې وي اطلاع معدن نسې راویستلی ډېر پرمختګ چې په بدخشان کې کوي چینایي ماشینونه ورته راغواړي ولې په تا څه وسول که نه ته په چی لګیا ولې تا انګېزه درلودله هدف دې درلود ته خو ما ته هغه ټکی راوښی چې تا په میبزي کې زده کړي زه اوس د میبزي خبرې ته کوم چې اسلامي امت د میبزي د وجې نه نصرانیت له دین نه پې ووتل همدوی جوړ کړي ول پې ووتل حل الوحید مې پرون درته ویلې یوازینۍ لاره له دې نه وتل اسلامي دغه علوم عصریه دا په نوي صیاغت او نوی روح پکې اچول بیا ټولنې ته راوړل بیا د ټولنې ګورئ طالبانو ورونو بیا هم ډېر خطرناک حالت کې یو موږ چپ هم نسو پاتې کېدلی همدغه علوم ټولنې ته وایو که نه وایو که وایو یې ورته الحاد راولي پکې که نه وایو کیږي نه علامه ابوالحسن علي الندوي وی رحمه الله ولا تقتلوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دغه علوم دغه نظام غربي چې اسلامي ټولنو ته راوړل سوی او صیاغت دوی کړی ده د دې ویلل د اسلامي امت هلاکت ته اچي ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما مې مړه کوئ ضرورت ته نن کې پې نه وایم ضرورت ته موږ چې حکومت ته راغللو د حکومت کارونه هم چې ولیدل ډېر په علوم عصریو باندې کیږي ته یې نسې کولی اوس به څه کوې دغسې ورته معطل کښېنې یو 100 کاله د حکومت دغسې چپه ولاړي چې ورسره کوې کاشکې مو دا کارونه څه وخت کړي وای 100 کاله مخکې کاشکې مو دا کارونه 100 کاله مخکې کړي وای دا افسوس چې کوو راځئ طالبانو ورونو نور زه د راتلونکي نسل ته افسوس پرې نږدو چې راتلونکی امت بیا د مونږ اولادونه وي راځي بیا مونږ ته داسې وي چې افرین چې تر دې چې مو مونږ را رسولي یو نور تاسې ګورئ چې هغوی مونږ په اسلامي روحیه او په علم باندې سنبال کو چې اسلامي امت بیا چیرته ځي څومره وخت مخکې طالبانو ما او به دې څه کړې مولانا څومره وخت مخکې طالبانو اسلامي امت کې یو سړی تېر سوی بیا زه تاسو ته کتاب راوړم طالبانو په خبر مو پوی کوم وروسته انشاءالله که د ترجمې منځ کې هغه سو طالبانو ورونو دا ذره څه ده یوه ذره د میبزي او صدرا کې به چې موږ صدرا او هدایت الحکمت کې چې موږ کومه خبره کوله ابطال د جزء لا يتجزا دغه ابطال د جزء لا يتجزا چې د طالبانو دا هم دغه اتم ده ذره جوهر فرد هغه ذرات چې نور تقسیم نه قبلی میکروسکوپ ته یې کېږده په ډېرو انواعو تقسیموي طالبانو ورونو په اسلامي امت کې یو سړی تیر سوی جابر ابن حیان نومیږي دی په سوونو رسالې لري ما سره د دوی یو څه کتابونه مخکې ول زه ایران ته چې تللی یم په قم کې مې د دوی بیا هغه رسایلې بیا پیدا کړې ځان سره مې راوړل دواړه نسخې هم د مصر نسخه هم دا نسخه ما سره شته اوس بیا ورځ دا کتاب درته راوړم داسې درښیم چې زور درکړي بیا دې چې زور درکړي که نه دلته خو تربینتونو وطن دی هغه چې زه یې ولرم باید دې ولرم بیا اخلی دا کتاب اخلی دا یې دې دپاره درته وایم که نه تربور خو چې موټر واخلي بل وي زه باید واخلم نو بیا چې تاسې ما